که غواړئ چې په ورځنیو چارو کې مو څوک دوکه نه کړي او نه تاسې څوک دوکه کړئ، نه تاسې په چا ظلم وکړئ او نه څوک په تاسې ظلم وکړي، او له هرې ګناه په امان اوسئ. همداراز په هره ورځنۍ چاره کې بریالي راووسئ. نو له کوره د وتو پر وخت دا دعا وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله له کوره وځئ نو دا دعا وایي: بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. دا الله تعالی په نوم می توکل دی او له د هغه له مرستې پرته هیڅ نشي کېدای. په همدې حدیث مبارک کې راځي چې کله انسان د کور نه د وتو پر وخت دا دعا ووایي، دته ویل کېږي چې هدیت وکفیت ووقیت وتنهى عنه الشیطان. هدایت درته وشو، ذمه دې واخیستل شو، وساتل شوې او شیطان له ده ډډه کوي. امام ابو داود د دې حدیث په اړه زیاتوي چې یو شیطان بل ته وایي د هغه انسان سره به څه وکړي کله چې دی وساتل شي، هدایت ورته وشي، ذمه یې واخیستل شي. که غواړئ چې په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ، له کوره د وتو پر وخت همدا دعا وایئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شیطان د انسان تر ټولو لوی دښمن دی. الله تعالی خپل بندگانو ته ویلي چې ان الشیطان عدو لکم فاتخذوه عدوا. شیطان ستاسې دښمن دی، دښمن یې وګڼئ. هر انسان غواړي دښمن پر وړاندې بریالی شي، نو ځکه باید شیطان هم مغلوب کړی شي، ځکه د انسان دښمن دی. داسې یوه دعا شته چې کله انسان وایي شیطان ژاړي او هیله کوي چې کاش چا دا دعا نه وای ویلې. امام غزالی په خپل کتاب احیاء علوم الدین کې له امام محمد بن نواسی نه نقل کړی چې هغه به ټوله ورځ یوه ځانګړې دعا ویله. شیطان ورته راغی، ورته یې وویل چې ای امامه، ژمنه در سره کوم چې له دې وروسته هیڅ وسوسه نه در اچوم، تا ته نه راځم او نه درته د ګناه کولو وایم، خو په دې شرط چې دا دعا نوره مه وایه او مه یې چاته ورزده کوه. امام ورته وویل چې هیڅ کله نه، زه به یې هر چاته ورزده کوم، ته چې هر څه کوې کوئ. غواړئ په دې دعا وپوهیږئ؟ دا دعا ده: اللهم انك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك. دا دعا شیطان بې سیکه کوي او هیله کوي چې کاش چا نه وای ویلې. نو که غواړئ خپل دښمن مات کړئ، دا دعا همیشه لولئ. په فیسبوک او نورو خواله رسنیو کې راته ځینې ملګري پیغام راستوي، له ستړي ژونده ګیلمن وي، پریشاني، اندېښنو یا تشویشونو او یا د زړه تنګوالي او نورو دنیوي ستونزو پسې اخیستي وي. له غږیزو پیغامونو یا د لیکنو له طرز نه یې داسې ښکاري چې دوی رښتیا ستونزو سره مخ دي او له دې حالته د وتلو لپاره د هر کار تجربه کولو ته تیار دي. طبیعي ده چې دوی به ډېرې لارې لټولي چې دا ستونزې حل کړي، خو داسې ښکاري پایله نه ده ترلاسه کړې. بیرته د سالم ژوند او د حقیقي شفا لور ته راځي چې هغه قرآن کریم یا دین دی. الله تعالی فرمای: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. قرآن کریم مونږ نازل کړی دی چې د مؤمنانو دپاره شفا او رحمت دی. له همدې امله ماته مراجعه کوي چې اسلامي ښودانو په رڼا کې ورته له ستونزو د وتلو یوه لار وښایم. همدې اړ کړم چې نن درته د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یوه دعا در وښایم چې نه یوازې خفګان، اندېښنې، د زړه تنګوالی په خوشحالي بدلوي. د قرآن کریم مفسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی چې دا دعا زده کړو او تل یې د ستونزو پر وخت ووایو. همیشه هر سهار او هر ماښام دا دعا درې ځله وایئ او چې کله له ستونزو سره مخ وئ، کیدای شي دا دعا ولولئ. موږ هر یو اړتیا لرو چې د ژوند له ستړیا الله تعالی ته پناه یوسو. یوازې همغه ذات دی چې د انسان د زړه واک یې په لاس کې دی او د خوشحالي سرچینه همغه الله تعالی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دعا غم په خوشحالي، د زړه تنګوالی په هوساینې بدلوي
او اندېښنې له منځه وړي. دا دعا ده: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ژباړه: اے الله، زه ستا بنده، ستا د بنده زوی او ستا د بندګۍ زوی یم. زما برخلیک ستا په لاس کې دی. ستا امر په موږ پلی کیږي. زموږ په اړه ستا پریکړې عادلانه دي. په هر هغه نوم چې تا ځان ته ورکړی، په خپل کتاب کې د نازل کړی، په دنیا کې د کوم مخلوق ته ورزده کړی او یا د ځان سره د غیبو په علم کې ساتلی، ستا نه غواړم چې قرآن کریم مې د زړه پسرلی، د سینې رڼا، د خفګان لرې کوونکی او د پریشانۍ ختمونکی وګرځوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې مسلمان دا دعا ووایي، سملاسي الله تعالی غم او اندېښنې او د زړه تنګوالی بدلوي او انسان د خوشحالۍ احساس پیدا کوي او د ژوند له شیبو خوند اخلي. ولې به یې نه اخلي؟ ځکه الله تعالی دا خبره کړې او قرآن کریم یې وایي. یوه داسې دعا درښیم چې مدني جانان یې د قبلېدو په اړه قسم کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په الله تعالی قسم کړی چې که چا دا دعا وکړه حتما قبلیږي. هغه صلی الله علیه وسلم وایي: والذي نفسي بيده ما دعا به مؤمن الا فرج الله عنه. پوهیږئ څوک درته قسم کوي؟ آیا خیر البشر اړتیا لري د داسې یو څه په اړه قسم وکړي چې ګټه یې موږ ته ده؟ داسې انسان چې تر ټولو ډیر رښتینی دی. خدا قسم د دې دعا د ارزښت او عظمت لپاره دی. که انسان د غر هومره غم، تشویش، جنجال، هم او نورې ذهني ستونزې ولري، خو چې دا دعا ولولي، الله تعالی به یې سملاسي ټولې اندېښنې له منځه یوسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا داسې ښودلې ده: لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. مازې چې مسلمان دا دعا ولولي، الله تعالی یې غم او هم له منځه وړي. ځکه د الله تعالی محبوب پیغمبر د دې دعا د قبلېدو په اړه قسم کړی دی. کله چې یونس علیه السلام د لوی ماهي په خېټه کې و، همدا دعا یې ویله. الله تعالی دعا سملاسي قبوله کړه. په دې اړه الله تعالی وایي: فاستجبنا له ونجیناه من الغم. موږ د هغه دعا قبوله کړه او له غم نه مو وژغوره. دا یونس علیه السلام پورې ځانګړې دعا نه ده، ځکه الله تعالی د آیت په پای کې وایي: وکذلک ننجي المؤمنین. او همدغه شان موږ مؤمنان ژغورو. درنو ورونو، تاسې ته ښه معلومه ده چې دا دنیا له اندېښنو او غمونو ډکه ده. تاسې ډېر کم داسې کسان چارچاپېره وینئ چې په رښتیا خوشحاله وي. ژوند کله دومره ستړی کوونکی شي چې د کلمې په واقعي معنا په انسان وغمیږي. داسې ملګري به حتما پیژنئ چې له هم او غم کړیږي. تاسې په خپله دا دعا حفظ کړئ او خپلو ملګرو ته یې هم ورزده کړئ. د دې اسانه لار دا ده چې دا ویډیو په خپلو فیسبوکونو شیر کړئ او یا یې لینک کاپی کړئ او خپلو دوستانو ته یې په مسج واستوئ. الله تعالی به یې ماته د جوړولو او تاسې ته د شیر کولو له امله اجر نصیب کړي. السلام علیکم. آیا له خلکو پوروړي یاست؟ د قرضونو بوج در باندې زیات شوی؟ اندېښمن کړي یاست او ژوند مو ورسره تریخ دی؟ راځئ داسې دعا درښیم چې که سهار او ماښام او هر وخت مو وویله، انشاءالله الله تعالی به توفیق درکړي چې قرضونه ادا کړئ او دغه بوج له ځانه کم کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ جومات ته دننه شو چې د ابو امامه په نامه یو انصاري هلته ناست، اندېښمن ښکارېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې پوښتنه وکړه چې ولې بې وخته، یعنې د لمونځ په وخت کې نه یې ناست، بې وخته جومات کې ناست یې؟ هغه ورته وفرمایل چې د خلکو پوروړی یم، اندېښمن کړی یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په ځواب کې وویل: آیا داسې کلمات درته زده نه کړم چې که سهار او ماښام دې وویل، الله تعالی به دې قرضونه او اندېښنې خلاصې کړي؟ هغه وویل چې ولې نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: سهار او ماښام دا دعا وایه:
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. یا الله زه تا ته پناه دروړم له اندېښنو او له غم نه، له کمزوري او ستړیا نه، له بخیلي او ډارنتوب نه، او یا الله زه تا ته پناه دروړم د قرض د بوج یا زیاتېدو نه او د ظالمو خلکو له قهر یا غصې نه. که سهار او ماښام مو دا دعا وویله انشاءالله الله تعالی به توفیق درکړي او مال به درکړي چې قرضونه خلاص کړئ او د خلکو حق له خپلې غاړې لرې کړئ. په دې دنیا د خلکو حق ورکړئ، ځکه الله تعالی یې درته په قیامت کې نه بخي. کله چې انسان په جدي ستونزو کې ګیر شي دته یوازینۍ لار چې له ستونزو بریالی وتلی شي یوازې او یوازې الله تعالی ته ورستنېده دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله له الله تعالی مرسته غوښته سملاسي به یې نفلي لمونځ کاوه او دعا به یې کوله، ځکه الله تعالی امر کړی چې واستعینوا بالصبر والصلاة، په صبر او لمونځ مرسته وغواړئ. که تاسې هم ستونزې کړاوونه یا حاجت لرئ او غواړئ چې الله تعالی یې درته پوره کړي دا طریقه عملي کړئ، انشاءالله پایله به یې مثبته وي. د ابن ماجه په روایت شوی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې الله تعالی ته یا کوم بنده ته څه حاجت لري نو په ښه طریقه دې اودس وکړي، بیا دې 2 رکعاته نفل لمونځ وکړي. له لمانځه وروسته دې د الله تعالی حمد او ثنا ووایي، یعنی الحمدلله رب العالمین سورت دې ووایي. ورپسې دې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ووایي او بیا دې دا دعا ولولي: لا اله الا الله الحلیم الكریم، سبحان الله رب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. که څه هم علماو دا حدیث ضعیف بللی خو په بل حدیث کې راځي چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم کار اندېښمن کړی و سملاسي به یې لمونځ کاوه. په یو بل حدیث کې راځي هر انسان چې ښه اودس وکړي او 2 رکعاته لمونځ وکړي بیا له الله تعالی بخښنه وغواړي الله تعالی به ورته بخښنه وکړي. دې حدیثونو ته په کتو صلات الحاجه له الله تعالی د مرستې غوښتو ښه طریقه ده. همدغې لمونځ ته اشاره ده او د دغې دعا الفاظ هم شرعي دي، کومه ستونزه پکې نشته. دا لمونځ ځانګړی وخت نه لري، له مکرو وختونو پرته هر وخت یې کولی شئ. طریقه یې د نورو لمونځونو په شان ده، فرق نه کوي چې کوم صورت پکې وایي. یوازې د صلات حاجت نیت وکړئ او له الله تعالی هر څه چې غواړئ ویې غواړئ. آیا له خلکو پوروړي یاست او که ستاسې قرضونه پر خلکو دي نه یې درکوي، انکار ترې کوي، او که داسې چلند در سره کوي چې په خپلو ښو پښیمان یاست؟ راځئ په همدې موضوع لږ تمیږو. ابن مسعود له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې هغه صلی الله علیه وسلم فرمایلی: انما ستكون بعدي اثره تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله لكم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمانه وروسته به حقونه خوړل کیږي، انکار به ترې کیږي. نو صحابه کرامو فرمایل موږ ته څه امر کوي؟ هغه صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تاسې باید د خلکو حقونه ادا کړئ او هغه چې ستاسو دپاره دي
له الله تعالی وغواړئ، یعنی صبر وکړئ. د دې مبارک حدیث مصداق همدا زموږ زمانه ده، همدا وخت دی. له بده مرغه اوس چې که چاته قرض ورکړي یا یې نه درکوي یا انکار کوي او یا در سره په دشمنۍ اوړي. آیا د مسلمان سره دا ښایي چې د بل چا حق دی وخوري، د بل چا ښېګڼه دې هېره کړي؟ دا د مسلمان ځانګړنه نه ده. لږ خپل ګریوان ته سر کته کوي، که د چا قرضدار یې لږ فکر وکړه، ګریوان ته سر کوز کړه او دې باندې لږ تدبر او فکر وکړه چې که خدای مکړه په همدې حالت مړ شي چې د خلکو پورونه در باندې وي، د خلکو حق دې پر غاړه باندې وي، نو قیامت کې به څه کوي؟ ځکه الله تعالی درته دغه حق نه بخي، خپل درته بخي، خو د بنده حق درته نه بخي. مخکې له دې چې خدای مکړه په قیامت کې ذلیل او تباه او برباد ولاړې د حق د خاوند پر وړاندې او د الله تعالی پر وړاندې په دې دنیا کې د خلکو قرضونه او پورونه ادا کړه. که مو وس نه وي چې د خلکو قرضونه ادا کړئ، ځینې دعاګانې شته چې الله تعالی به توفیق درکړي تر څو دا کار وکړئ. یوه یې دا ده چې اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. سهار ماښام دا دعا حتما لولئ. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ای الله ما ته حلاله روزي راکړه، په حلاله روزي مې بسنه وکړه او په خپل فضل مې له خلکو بې پروا کړه، یعنی خلکو ته مې مه احتیاجوه. سهار ماښام دا دعا لولئ، انشاءالله قرضونه به مو الله تعالی توفیق درکړي چې ادا یې کړئ. درنو ملګرو، کېدای شي ډېر ملګري له همدې ستونزې سره مخ وي. که غواړئ دوی له دغه ستونزې په امان شي او دا دعا دوی ته ورسیږي، نو د مهربانۍ له مخې دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. که غواړئ مهمې اسلامي ویډیوګانې ترلاسه کړئ، په یوټیوب کې زما نوم ولیکئ، دا یې سپیل دی. که فیسبوک کاروئ، په سرچ یا لټون کې دا نوم ولیکئ او زما پاڼه لایک کړئ. او که غواړئ چې تاسې هم د دین د خپرولو په ثواب کې شامل شئ، د مهرباني له مخې دا ویډیو خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. سلام من الله علیکم ورحمة من لدنه